پاکستان د طالبانو حکومت سره مو د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډیرو جزئیاتو ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخباراتو مخ ته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي. خو هغې زیاته کړه چې پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړي له قوله په افغانستان کې پټنځایونه لري د هغوی د شتون او فعالیت په اړه اندېښمن دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغیزمن او معنی لرونکي اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقداماتو ثابتې پایلې وګوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې هر ډول برید ته چې له ګاونډي هیواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.